دا انور میزبان په فرمایش یو نظم دا عنوان د پښتونخوا د کربلا سر په سر وینه بهیږي لر او بر وینه بهیږي پښتونخوا د کربلا پکې اکثر وینه بهیږي جان نثار د ولس نشتا سوغ غمخوار د ولس نشتا هر سړی د ځان په ویر دا مسلمان د که کافر دا دلته جبر انتها دا ورور له ورور نه په ژړا دا که د څوک بدن توکړې کړي بیا د ښه زرې زرې کړي ورته بلې سرې لمبې کړي زرې د اور پسې کړي ګل بچي د بې اسرې کړي مور او پلار د غرغړې کړي چا پروا نشته که ویر دا مړ د هر پښتون ضمیر دا در په در وینه بهیږي پښتونخوا د کربلا پکې اکثر وینه بهیږي سو کسان دي دلالان دي سناتر سکسابان دي د ولس وینې سودا کړي خوار فقیر پورې خندا کړي دوی پس شي دوی بادشاهان دي د دې قام مشران دي لکورو کډې په شپې شوې سر سر تورې پښتنې شوې لکورو کډې په شپې شوې سر سر تورې پښتنې شوې سرې په وینو مجامې شوې هر طرف تورې تیارې شوې مې د خود له غمه مړې شوې اوف قیامت ته مو ورخولې شوې خدایا غواړو قیامت غواړو نور دا مصیبت غواړو اسرافیل شپېلۍ ته ناست یو د قیامت په انتظار یو اول نفس زیاتی کیږي بیا بچي مې قتل کیږي نه قانون نه عدالت شته په پیسو باندې خرڅیږي سر په سر سودا شروع ده لر او بر سودا شروع ده چې خوله خلاصه کو مړ کیږو چې خوله بند کو نو ور کیږو داسې حال را باندې راغی وخت د جال را باندې راغی مننه چې خوله خلاصه کو مړ کیږو چې خوله بند کو نو ور کیږو داسې حال را باندې راغی وخت د جال را باندې راغی ای جنگل غوندې ماحول له څوک مړ کیږي څوک غر کیږي څوک ور کیږي اوف کابل په وینو سور ده له خیبر وینه بهیږي پښتونخوا د کربلا پکې اکثر وینه بهیږي لیکوالان میں ادیبان میں قدردان میں شاعران میں سرخالون استائی خدایا زلفولون استائی خدایا دولت سترگو شاعرہ تخبر نہیں لویرا ول اخلاص للزمیرا دا خو جرم کړي کاسرا خلد بن شپ زنجیرا سخو ولی کا جابرا خلد بن شپ زنجیرا سخو ولی کا جابرا کشمیروال زاہد مروتا دا قیامت کا کربلا دا ہر طرف ویرا و جھڑا دا ور پا ور وینا بہیجی پختونخوا خو کربلا دا پاک اکثر وینا بہیجی